سلامونه علیکې ښې احترامات مو والئ ستاسو ورور ستاسو ملګری محبوب جان یم په دې تمه په دې هیله چې ټول مینهوال به ورو جوړ وي او د ژونده به مزه اخلئ نن راسره په پروګرام کې ډېر ګران مشر نورالبصر بصر صاحب ناست دی مینهوالو د دې نه به شعرونه اورو او بصر صاحب په خپل پروګرام کې درته هرکلی ویم او ډېره مننه کوم د ستاسو یو نظم مینهوال سره شریک کړی لیونی غوندې نظم محبوب جان او د حیدر مننه کوو حیدر دلته یوه غونډه راغونډه کړې وه په نوښار کې او ډېر تکړه تکړه شاعران ورته راغلي وو زه به یو نظم ووایم او کوشش کوم چې د هغې نه مخکې یو څو شعر ووایم چې دا څوک چې د بدلون نارې وهي سالاره دا څوک چې د بدلون نارې وهي سالاره همدا خلک زموږ د پښتون خپې وهي سالاره د دې میندې په سر سڼ سینګار او په کالو دي زموږ میندې قبرونو ته سینې وهي سالاره او چاړې د په لاس کې مخې پټ په تربوزک دی یو کس دی چې د شپې راته تنبې وهي سالاره نو معده د صبر مې خرابه شوله چې د اواز درد کې مې ګوڼې وشوه هم د خان خانې پیشو بړک وخندل زما د بدو ورځو سپي ته ویل چې ته د اوبو د نهارو سپی د دې کوڅې نه خوار شي څه شی غواړي دلته نه هرې لوږې تندې زیږی او په دې کور د خیرات کوډې شوي حیدره سوالونه دلته کې قرضونه دموي دا ماته کور نه خو یو قبر ښکاري د یو مزدور د عمر صبر ښکاري دا ماته کور د یو شاعر کور ښکاري د یو بدبخت او مجبور کور ښکاري هم د حالاتو د رنځور کور ښکاري دلته کارغان محبوبه دلته کارغان د پیغورونو راځي دلته کې جنج د فسادونو راځي دا خو به وایي چې د خان پیشو ده دا د دې کلي د انسان پیشو ده دغه منمه چې دا هر څه وایي خو زما د لوږو ترجمان زما سپی څنګه شو زما په ځای بدنام زما سپی زه د کلمو غوټې نن ځکه سپړم چې اسویلي مې د وړو په شانتې سیرې له منې نه راکاږي شابه موږ د سینې د کې د ذات که کنه په تا به ټول عمر خادي نه راځي مونږ خو ګرم په دې خبره نه یو چې ستا د خوارو ورځو مړي جاړو ما بې وسي حقوق یو بیوله داسې مې وویل چې وخته ګوره زما په سر د غربت اسمه دنګو په تا دا نه د تېره نه پوهېږي سوځي اغز مکه چې اور پې بل وي ته لوږې نه پېژنې څه ته وایي ته وږی تږی مسافر نه یې ته لکه خان هسې نهر نه یې ته د خپل ځان نه مرور نه یې ته لا اخته د ځان په شر نه یې ستا د حسرت ورمېږ مات شوی نه دی ځان دې په خوب کې مړ لیدلی نه دی ته لوړ پوړیزه ودانۍ کې اوسې باران کې چت د کوټې څنګه را پریوځي د خټو لوټو دیوال څنګه غورځېږي نو مونږ په میاشتو لوس پراته یو د ځان نه شپول توکو او ژوند تېرو زموږ جنت به هم د شپول نه جوړ وي هلته به ستا د ودانۍ د لاسه لکه چې دلته د ننور نه وینو نو تاله لا مور خیرات راوړی نه دی د لوږې اور ته یې نیولی نه نه دي بچي چېرته نهر اوده دي بس که اوده دي د بسر اوده دي بس که اوده دي بسر مننه ډېره زیاته مننه کوم بصر صاحب ستاسو سلام توسو او زه به درته څه ووایم زه به درته څنګه کلام ووایم ستاسو په مخ کې خو زه یې څوک نه یم خو دغه څو شعرونه به درته ووایم چې څاګانې خوبانه وې ما ژوندون راوړی و ګل مړاوې شو په لاره ما زرغون راوړی و او ته وایه چې څه غواړې وایې دومره زر دې خیر شو خو غزله چې تا غوښتو ما پرون راوړی و او زما د لیونتوب نه مخکې څه ومانه خیر دی بصر صاحب زما د لیونتوب نه مخکې څه ومانه خیر دی مازغه به پکې خو سر مې سور راوړی و او بیا د منصور خیلو په کوڅو کې ګرځېدم ګدون ته مې د خپل فکر لټون راوړی و ډېره زیاته مننه کوم ته چې اوسې ښه د باد بل کلام و چې تا دې راځه چې یو بل په سر باندې ډیوې بلې کړو په یو بل مړ شو محبت باندې تیارې بلې کړو راځه چې یو بل په سر باندې ډیوې بلې کړو په یو بل مړ شو محبت باندې تیارې بلې کړو چې دا روټۍ پخه کړو دومره خشاک کور کې نشته څوک مونږ د خپلې خېټې نه جامې بلې کړو چې دا روټۍ پخه کړو دومره خشاک کور کې نشته څوک مونږ د خپلې خېټې نه جامې بلې کړو کفن که ګران دی مونږ څوک هندوان جوړ شو څو مونږ په خپل مړي په خپلې دروازې بلې کړو او په جوماتونو
ادریو کې مې بم مخ خلاصوه مونږ به په خپلو جنازو کې جنازې به لیکو په جوماتونو ادریو کې مې بم مخ خلاصوه مونږ به په خپلو جنازو کې جنازې به لیکو محبوبه ته که چېرې مړ شو نو دا یاد وساته شمې به دروړو او تاله به خازې محبوبه ته که چېرې مړ شو نو دا یاد وساته شمې به دروړو او تاله به خازې به لیکو ډېره زیاته